کومه ورځ چې د هغې مخې ته خبرې وکړي هغه ورځ څومره چې لوړه الوتنه کوي که نه له هماغه ځای نه به په ځمکه وغورځېږي بیا خو الوتل پرېږده ګرځېدل به دې هېر شي پوهه شوې نو ځکه درته وایم چې له خپل حد نه دې مه وځه له دې ځایه لاړه شه درته وایم لاړه شه ستا د پوهولو لپاره وایم چې د دروغ له هر بندېدونکي شي نه ډېره کرکه لري که هغه بندېدونکي سیټې وي او یا که موټر وي هغه یې هېڅ نشي زغملی زه خو په دې هېڅ نه پوهېږم ستا په شان تتله نجلۍ هغه څنګه زغملی شي تبکي ترور مې د ژبې له بندښت نه کرکه لري نو هغې زه څنګه خوښه کړې یم زه باید هغه مور سره خبرې وکړم او هغه پوهه کړم دننه دې ولې خبرې نه کولې هغه دننه زه لږه وارخطا شوې وم د هغې مخې ته مې خبرې ونه شو کړی لورې ستا نوم یې ولې تبکي هغه ترورې موږ ډېر وخت نه لرو کنه مګر تبکي لورې ته ولې ټانګې ته تللې وې ترورې هغه مورې زه درته وایم یعنې چې ترور جانې تر اوسه زما خبرې نه دې اورېدلي یعنې هغه زما د دې ستونزې په اړه هېڅ نه پوهېږي نه مخکې له دې چې زه ښاغلي دروف سره واده وکړم زه باید حقیقت ورته ووایم تا څنګه جرأت وکړه زه له تا نه مشره یم ستا د خاوند مور یم ستا خوښې یم پرته له دې چې له ما نه پوښتنه وکړې خپل زوی ته دې دسمال راوړ داسې خبره نه ده مورجانې زه راغلی وم چې تاسې سره خبرې وکړم خو هغه وخت د میاشو او هغه ګونګټو په جنجال کې اخته غلی شه تل خپله دې تېروتنه کوې او ما باندې یې اچوې اوهو زه خو د دې کور نوکره نه یم چې ټول کار کوې بیا آخر کې یې ما ته وایې اوهو مورې دی خو مخکې غوښتل درته به وایې خو ته د سنجي سره ما به ته تلې غلی شه د ښځې غلامه اوهو که د خپلې مېرمنې دومره پلوي کوې که نه نو ما په ټوپک ووله دا خو حسین هم نه غواړي چې زه ژوندی اوسم که نه نو مخکې له دې چې دا کار وکړي له ما نه یې پوښتنه کوله مورې لومړی خو درته درمل وخوره اوس دا پیاله اوچتوې او که نه کراره ولاړه ده نه پوهېږم چې د دې زمانې انګایندې څه رقم دی چې په خبره نه پوهېږي درمل مو وخورئ که نه نو د غوسې له کبله به مو فشار جګ شي که نه او که د وینې فشار جګ شو نو د زړه حمله به در باندې راشي واخلئ اوس تر څو چې درمل اغېزه کوي په هوساینې سره د دې ټولې خبرې واورئ ښه سمه ده هله نو ووایه هغه ډېره ښه نجلۍ ده مورجانې دروف سره په دفتر کې کار کوي نوم یې واني دی له مینې نه ټول ورته تبکي وایي کورنۍ او خپلوان یې هم ډېر ښه خلک دي که تاسې یو ځل وګورئ که نه نو خپله به ووایئ چې د دې کور لپاره د تبکي په شان یوې ناوې ته اړتیا شته اوس دا خبرې دې پرېږده تا خو اوس دا اړیکه تړلې ده که زه یې ومنم او که یې ونه منم توپیر نه کوي داسې خبره نه ده مورجانې تاسو خو یو ځل هغه به وینئ تبکي به ستاسو هم ډېره خوښه شي که مې خوښه نه شوه نو بیا له خبرو نه دي داسې ښکاري چې زما په نه منلو سره دا اړیکه له منځه وړې ووایه دا اړیکه له منځه وړې او که نه اوهو ته ولې دلته ګورې زه پوښتنه کوم نو ما ته ځواب را زما په نه منلو سره دا اړیکه له منځه وړلی شي له منځه یې وړه که چېرته تبکي ستاسې خوښه نه شوه نو زه دا اړیکه له منځه وړم ستا د خوښې جلۍ خو مې هېڅکله هم نه خوښېږي ناوې نو بس
د اړیکې د له منځه وړلو لپاره ځان چمتو کړه له هغې تبکي سره. ته څه کوې وروره؟ څه کوې؟ پانه وروره له سهار راهیسې کوښښ کوم د دې ګاسار نه خلاصېږم. اوهو د زور کار په خبرو نه حل کېږي. دا وګوره دا داسې ونیسه او دلته کېده. اوهو والې به پکې نه ننوځي که وچوي هوا ته به دې جګ کړي. پانه وروره تا خو به هم هوا ته جګ کړي. ګوره دا ما هېڅکله هم نشي جګولی ځکه زه خلک جګوم. پوه شوې؟ اوس دا وګوره داسې وتړه او دام تاو که دا دې ولګېده. پوه شوې؟ اوس ته ګورې کار دې وکړه. نو وار ولې کوې؟ خپل تلیفون نه اوچتوي څومره مې ورته زنګ وواهه. اوهو مورې څه شوي؟ د دروف د واده لپاره مې کارتونه چاپول خو دا کارت جوړونکی هېڅ درک نه لري. نه خو د ډیزاینونو نمونې راوړي او نه تلیفون ته ځواب ورکوي. نه پوهېږم چې څه وکړم. هغه داسې ده چې هغه ځان نشي اوچتولی نو تلیفون څنګه اوچت کړي؟ څه؟ هغه کارت جوړونکي ته خو بیهان ورور دومره وهل ورکړي چې هېڅ پوښتنه مه کوه. که هغه ژوندی هم پاتې شي نو لږ تر لږه تر یو کاله پورې خو ګرځېدلی هم نشي. هغه به کارت او ټلیفون څنګه بیهانه وایه مورې څه خبره ده؟ لاسونه دې ډېر پیاوړي دي که نه؟ هر څوک چې وغواړي هر چېرته دی چې زړه ووهي هغه کارت جوړونکی دې ولې وهلی؟ د دروف د واده کارتونه هغه چاپول په نویډا کې تر ټولو نامتو کس دی. هغه دې ولې ووهه؟ مورې تاسو اندېښنه مه کوئ. غلی شه. خوله دې وتړه. پلار دې تا په خپل سر ګرځوي نه خپله چې درته وایي او نه هم ماته د ویلو اجازه راکوي. خبره مې په غور سره واوره. که چېرته ستا دا کارونه دروف یا د دروف په نوم باندې کومه اغېزه وکړي که نه نو بیا وروسته له هغې ماته هېڅکله مور ونه وایي. فکر وکړه چې یو ځل بیا یتیم شوي. اوهو زما پوره خبره خو واورئ. سترګې ولې ورباندې باسې؟ ویې وهه ویې وهه که نه ځکه چې همدا ټوله خبرې راته وکړې. د دې اډوکې مات کړه. همدا کار د ډېر ښه زده دی که نه؟ هر څومره چې ښه روزنه م درکړل شي که نه بېهانه خو که په وینه کې دې کمې وي که نه نو ښېګڼه به له کومه شي. له مخې نه مې لرې شه. چېرته ستا دا کارونه په دروف یا د دروف په نوم باندې کومه اغېزه وکړه که نه نو بیا وروسته له هغې ماته هېڅکله مور ونه وایې. داسې فکر وکړه چې یو ځل بیا ته یتیم شوې. بیهانه وروره تا ولې مورجان ته رښتیا خبره ونه کړه؟ دا چې هغه کار جوړونکي د دروف ورور د واده په ځای د دروغو داسې پاڼې خپرولې چې هغه سره د دروف ورور نوم خرابېده. ورورجانه تا خو له همدې کبله هغه ووهه که نه یو ځل خو به دې ورته ویلي و که نه چې تا د دروف ورور عزت ژغورلی دی. نو مورجانه دومره نه غوسه کېدله ځواب راکړه ولې دې رښتیا خبره ونه کړه؟ هغه مې مور ده چا چې نړۍ ته راوړی یم هغې خو یوازې پرېښودم خو دا مې هغه مور ده چې زه یې غټ کړم. که دا زما ژوند مو غواړي بیا هم هېڅ څه نه وایم. زه خوش قسمته یم چې مور مې را باندې په غوسه شوه. دا په دې معنی ده چې ما سره ډېره مینه لري. او خلک خو په خپلو غوسه کېږي که نه؟ هو بیهانه وروره خو بیا تا باید رښتیا ویلی وای. خو ما رښتیا ورته ویلی وای نو د خپلې غلطې پوهنې له کبله خواشیني کېدله.
او په دې نړۍ کې هیڅوک حق نه لري چې زما مور خواشینې کړي که هغه خپله بهان پانډي نه هو وروره خو ما وویل که نه پی یعنې پای او بې یعنې بس راځې وای مورجانې اخته یم مورجانې د پراټو لپاره وړه څوک هم دومره کلک تیاروي ته لیونی شوی یې نوره به هم پکې واچوه اوس ولې څاڅکي څاڅکي اوبه پکې اچوې ها ماته یې راکړه هیڅ کار هم په سمه توګه نشي ترسره کولی اوس یې لم دکه ستاسو د لاسه خو بیخي لیونی شوی یم مورجانې لکه چې اوبه یې ډېرې شوې کومه خبره نه ده لم دی که هیڅ کار په سمه توګه نشي کولی لیونی شوی پوه شوې وسندرا جانې څه شوې او ولې دومره په غوسه یې او ولې دومره چغې وهې له دې وړو نه څه شی جوړ شوي دومره ډېرې اوبه دې پکې اچولي ستا وړو لمدول زده نه دي ما اچولي دي پکې ده خو نه دي اچولي تا اچولي دي له همدې کبله نوره په غوسه شوې یم نن د سهار رئیسي مې ټول کارونه خرابېږي اوس وګورئ که نه د دروف د کار جوړولو کار هم نیمګړی پاتې شو د دروف د واده کار چا خراب کړی ستا هغه نازولي بېهان هغه کار جوړونکي ته یې دومره وهل ورکړي چې خدای خبر ژوندی هم دی هم که نه ستا هغه نازولی له خپل حد نه اوښتی دی وسندرا جانې بهان کوم غلط کار نشي کولی که هغه کوم چاته سزا ورکړي نو د هغې تر شا هرومرو کوم لامل وي همداسې د هغه پلوي کوئ ګناه یې ورته وبښئ او هغه نور هم نازولی کوئ هېڅکله څه مه ورته وایئ او ما ته هم د ویلو اجازه مه راکوئ ګورئ زه مه غوږونه خلاصوم هغه اصلاح کوي که نه نو خدای خبر چې څه کارونه به وکړي هو لومړی خو دې د وړو غم وخوره چې هغه خراب شوي دي حالت وړه خو نور هم تیارېدی شي که نه خو کوم اندېښنه چې زما په زړه کې ده هغه څنګه کوم هغه سره زه هغه څنګه سنبال کړم نن زما هر سم کار خرابېږي نه پوهېږم ولې هر سم کار مې زه هېڅ نه پوهېږم زه ډارېږم له کوم چا نه چې د پانډې ټوله کورنۍ ډارېږي نن هغه خپله ډاره شوې دا خبره نه ده ګرانه زه په رښتیا هم ډارېږم څنګه چې نن زما هر سم کار خرابېږي که نه زما زړه ډېر نارامه دی داسې ښکاري چې کوم غلط کار کیدونکی دی وسندرا جانې اوهو ته څنګه داسې بې ځایه خبرې کوې د وړو خرابېدو سره شګون څه اړیکه لري ښه شګون بد شګون سم کار غلط کار دا ټول زموږ د زړونو ډار وي اوهو هغه متل دی که نه د زړه ناکامي د انسان ناکامي ده د زړه بریا د انسان بریا ده اوهو د دروف په شان هلک ته د تبکي په شان یوه مېرمنه پیدا شوې له دې نه ښه کار نور څه کیدی شي تاسو مو داسې بې ځایه فکرونه بس کوئ هر څه به د خیره ښه شي خدای دې وکړي چې همداسې وشي زما د دروف زوی واده کیدونکی دی خدایا زما له زوی نه ساتنه وکړه زما له دروف نه او زما له راتلونکي ناوې تبکي نه ساتنه وکړه هغوی سره کومه پیښه ونه شي ته پوهېږې ویویکا د دې ډالۍ د ګټلو لپاره زه ډېر زیار باسم په راتلونکې میاشتې کې دروف دا ډالۍ ورکوي دا د کال د غوره کارکوونکي ډالۍ ده مېرمنې 15 کاله پرله پسې ستاسو یوه هیله دا وه چې د غوره کارکوونکي ډالۍ تاسې ته درکړل شي نو سږ کال به م دا هیله پوره کومه لکه څنګه چې 4 کلونه مخکې ډالۍ راکړل شوي دي سږ کال به تبکي ته ورکړل شي ځکه سږ کال کوم نوم چې د ښاغلي دروف په ژبه دی هغه ساکشي نه دی مېرمنې تبکي دی تر اوسه هغه په هر کار کې غوره ثابته شوې له کله نه چې هغه د دفتر ته راغلی هر ځل او په هر ځای کې د ښاغلي دروف په وړاندې ستاسو سپکاوی کړی ساکشي له تا نه مې دا هیله نه درلوده له دومره کلونو راهیسې راسره کار کوي خو بیا هم د تېروتنو ستاسو په ځای ټولو د هغې لپاره لاسونه پړکولي او تاسو خو له هغې نه بښنه هم غوښتې ده هغه هم د ښاغلي دروف په وینا ساکشي یا خو ته له تبکي نه بښنه وغواړه او یا هم سهار سبا دفتر ته مه راځه زه بښنه غواړم او مېرمنې ښاغلی دروف خو څه کوې د ښاغلي دروف ټوله کورنۍ نن سبا تبکي نارې بهي د هغوی ټولو په زړونو کې ځای نیولی او د هغې په وړاندې تاسو قسم تبکي د هغوی په زړونو کې ځای نیولی دی خو اندېښنه مه کوه
مګر وبه ګورې ډېر زر به یې دا غوی له زړه نه وباسمه. بس یو ځل که په تېروتنې سره وي که یو ځل یې تب کې د دروغ د مور په مخ کې خبرې وکړي او بیا د تب کې لوبه به پای ته ورسي او زه به تر ټولو غوره شم، د ټولو نه غوره، د تل په شان د دروغ په نظر کې. مورې دا واخلئ د دروف د واده لپاره مې ځینې ډیزاینونه راوړي دي. تاسو یې وګورئ، هر یو مو چې خوښ شي په یو ورځ کې به یې چمتو کړم. ته ولې داسې کارونه کوې بهانه چې زه در باندې په غوسه شم؟ بهانه زما نه خوښېږي چې تا سره داسې خبرې وکړم زویه. ته خو زما لپاره له زوی نه کم نه یې. بخښنه غواړم زویه، ما وبخښه. زه نه پوهېږم چې په غوسه کې مې درته څه وویل. بخښنه غواړم. مورې تاسو بخښنه مه غواړئ. تاسو ووایئ هر څه چې غواړئ ووایئ، خو هیله کوم تاسې بخښنه مه غواړئ. ستاسو له غوسې نه دومره خفه نه شوم څومره چې ستاسو د بخښنې او ستاسو د سترګو د اوښکو په لیدو خفه شوم. که تاسو غواړئ ما ووهئ ومې ټکوئ، که غواړئ ما ووژنئ، خو تاسو ځان مه خفه کوئ، ځکه چې له ټولو نه تاسو راباندې ډېر حق لرئ. دا مې خوښ شو. چټکی په کراره خبرې کوه. د مشرق خواخې دروازې ته ولاړ یو، موږ ورباندې وژنې. زه خو هم دا خبره کوم که زموږ پلان ناکامه شو که نه، نو خواخې جانبه له دې کوره دوه جنازې وباسي، یوه زما او بله ستا. زه هم باندې اړه فکر کوم، زه هم ډېره وېرېږم. څنګه وکړو؟ له دې کار نه تېر شو؟ هو تېرې به شو. هله نو اوس راځه چې له دې ځایه لاړې شو. څه کوې؟ هغه اوچت که. هلته څوک دی؟ زما خو ساه ختلې وه. چټکي راځه چې له دې ځایه لاړې شو او دا قطعه په خپلې کوټه کې وساته. سبا به په دې اړه فکر وکړو چې څه وکړو. راځه زر کوه. څه شو؟ هله مې لټوه چې ورک شو. چټکي دا چنجای خو پیدا کولی نه شو په دومره لوی کور کې. خدای خبر چې هغه به چېرته وي. څه خبره ده؟ چټکي څه دي؟ زما په دواړو غوږونو کې خو شته که نه؟ ستا په دواړو غوږونو کې پخته شته. وګوره زما په غوږونو کې شته. شکر چې شته، که نه نو هغه د غوږ چینجی به زموږ غوږونو کې ننوتی وای. چټکي څه دي؟ هغه دې پیدا که او که نه؟ خو پیدا نه که. ما خو ټول کور که نه سم صحیح جارو که. خو زه فکر
کوم چې هغه د غوږونو چې ځای کنه د ماشین خوخه کوټې ته به دننه چې د خوښې جانې کوټې ته دننه شوې وای که نه نو تر اوسه به یې موږ حلال کړي وو هله نو راځه چې بې لټه وو هله سلام تاسې اورئ څه څوک راغی موږ همدا ویل دا ستاسو دواړو په غوږونو کې دا خو موږ پاکاري کوله نو د دې لپاره چې په غوږ کې مو لاړ نشي خبرې خزلې او نور شیان ځکه چې ډېرې وي که نه نو د پاکولو پر مهال غوږونو کې ځي ښه دا خبرې پرېږده ته دا راته ووایه چې دلته د څه لپاره راغلې هغه ما غوښته ترور سره